السلام علیکم. په دې ویډیو کې موږ زده کوو بارکوډ، یعنی بارکوډ څه شی دی. په اسکرین تاسو ته ښکاري دا مختلف قسمه بارکوډونه دي. په دې بارکوډ کې د یو پروډکټ متعلق ټول انفارمیشن پراته دي چې دا پروډکټ د کومې کمپنۍ دی، پرایس څه دی، هر قسمه معلومات په دې بارکوډ کې پراته دي. بل موږ زده کوو چې یاره بارکوډ چې یاره موږ یو بارکوډ والا پروډکټس تیارو په یو کمپنۍ کې، نو هغوی زموږ دې پروډکټس ته کم کوډ ورکوي. فرض کا تا یو پروډکٹ تیار کو په چاینا کې چې په پیل کې یا ابتدایي هرته یعنی پرایویټ لیبل. تاسو ته ما په تیر لیکچر کې پرایویټ لیبل باره کې مکمل خبرې کړې دي چې پرایویټ لیبل څه شی دی. هغې باره کې خبرې نه کوو، موږ دا خبره دې باره کې کوو چې لکه فرض که تا یو پروډکټ تیار کو په چاینا کې او دا پروډکټ ته په امازون باندې لیسټ کې، نو هغوی تا دې پروډکټس ته یو کوډ ورکړي، یو پی سی یونیورسل پروډکټ کوډ، چې د هغه کوډ په مدد سره ستا دا پروډکټ په ټوله دنیا کې خلک پیژني او نورو پروډکټس نه د دې پہچان کولی شي چې دا پروډکټس د پلانکۍ کمپنۍ دی او دا پلانکي برانډز دی. دې ته وایي یو پی بارکوډ. او دې بارکوډ کې بیا هغوی چې کله ستا دا پروډکټ تیار کړي هغې له یونیورسل پروډکټ کوډ ورکړي. خو که بیا ته چېرې دا پروډکټس دا کوم چې تا په چاینا کې تیار کړی یا په امریکا کې دی، په هر ځای کې دی، خو که دا پروډکټ ته په امازون باندې لیسټ کړې، نو امازون به دې ته بیا خپل یو کوډ ورکوي، ځکه چې په امازون باندې بیلیون پروډکټس دي، ډېر زیات پروډکټس دي. نو په هغې کله چې ته دا خپل پروډکټس په امازون باندې لیسټ کړې، نو هغوی به ستا د پروډکټ له نوم ورکړي ایسن. ایسن ایبریویشن دی د امازون سټینډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر. دا څه شی دی؟ دا هغه نمبر دی کله چې ته دا خپل پروډکټس په امازون باندې لیسټ کړې، نو هغه ستا د پروډکټس ته یو نمبر ورکوي ایسن، چې د هغې په ذریعه ستا د پروډکټس خلک پیژني او دوی یو ځان له یو یونیک کوډ وي چې هغې ته وایي ایسن. چې دا پروډکټ ته کله په امازون باندې لیسټ کړې، نو هغه څه شي یو نمبر وي چې د هغې په ذریعه ستا د پروډکټ خلک پیژني. د ټولو خبرو عامه خلاصه او نچوړ دا دی چې بارکوډ یو پی سی هغه کوډ دی چې کله ته په یو کمپنۍ کې یا په یو انډسټریز کې پروډکټس تیارې ځان دپاره، نو هغوی به ستا دې پروډکټس ته یو کوډ ورکوي چې هغې ته وایي یو پی سی یونیورسل پروډکټ کوډ. د هغې په ذریعه به ستا دا پروډکټس په ټوله دنیا کې خلک پیژني. خو که نه ته چېرې دا پروډکټس په امازون باندې لیسټ کړې، نو هغه به ستا د کوډ له یو نمبر ورکوي، هغې ته به وایي ایسن. د حق نمبر په ذریعه به ستا دا پروډکټس په ټول امازون بازار کې خلک پیژني. نن دپاره بس همدا کافي دي د بارکوډ او د ایسن په باره کې ټول معلومات. موږ هم په تفصیل سره ایکسپلین کړل، خو که چېرې بیا هم ستاسو څه کوېشچن وي، نو ما نه کولی شئ. تر روانې ویډیو پورې په الله سپارم. والسلام.